د چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستاني حکومت له لوري د افغان مهاجرینو په نوم د کوزنيو پښتنو د پاکستاني پېژندپاڼو ختمول ریاستي ترهګري ګڼي او پر وړاندې د درېدا غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید تېره ورځ اسلام آباد کې له خبريالانو سره خبرو کې ادعا کړې چې دوی د 200,000 په شاوخوا کې هغه پاکستاني پېژندپاڼې ختمې کړې چې د په خبره افغان کډوالو په جعلي اسنادو ترلاسه کړې وي. خو په پاکستان کې میشت پښتانه ملتپال سیاستوال بیا د پاکستان میشتو پښتنو پر ضد ګام بولي، ځکه چې د دې ملتپالو په خبره د پاکستان واکمن د افغان کډوالو په نامه خپله د پاکستان میشتو پښتنو پېژندپاڼې ختمول غواړي. د پاکستان په مشرانو جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سناتور عثمان خان کاکړ وایي د کډوالو په نامه له پښتنو څخه تابعیت اخیستل کیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستاني ظلمونو خلاف د پښتنو ملتپالو ګوندونو او غورځنګونو تقویه او مبارزه د دې لامل شوي چې یاد ریاست وارخطا شي او د فشار لپاره بیلابیل لارې وګوري. دوی وایي د کوزنیو پښتنو پېژندپاڼې ختمول هم د فشارونو د لړۍ څخه ده. دا د استعمار او دا د استثمار یوه بله د فشار وسیله ده چې په اوسني حالت کې د پاکستان په جغرافیه کې د پښتنو په سیمو کې د یوې بلې لښتې ګزار لپاره زمینه سازي وکړه. په دې باندې به نور هم ډېر فعالین بلاک لیست کوي، هغه پازابوي. خو زه یوه خبره ته کوم، څومره چې فنر کش کې هغومره ضربه اضافه کېږي، څومره چې یو جنبش او حرکت ته فشار ورکوي هغه کمزوری کوي، هغه داخل نه نور هم قوي کېږي. عکس العمل ښایي دا به د پاکستان حکومت لپاره یو ښه اقدام نه وي، دا به د پاکستان حکومت نور هم چیلنج کړي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي له دغسې کړنو سره د مبارزینو روحیه لا پیاوړې کیږي. د دوی په نظر پاکستان د پښتنو د پېژندپاڼو په ختمولو سره غواړي په شکل د اشکالو د دوی مدني او سیاسي مبارزه ټکنۍ کړي. په مبارزینو باندې فشارونه د هغوی بندي کول، د هغوی ځورول، دا په لنډمهاله کې د هغوی په ژوند باندې که منفي تاثیر ولري نو په آینده کې د هغوی ژوند ته دا ډېر مثبت ګټې او ښه لاسته راوړنې ولري. په ټولنیزو رسنیو کې هم لر او بر پښتنو د پاکستاني ریاست د یادې کړنې خلاف غږ پورته کړی او پر وړاندې د درېدا او استقامت یادونه کړې. دی ویلو ده چې پاکستاني استخباراتو او پوځ له تیرو 20 ورځو راهیسې یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو پر وړاندې اقدامات پیل کړي چې تېره اونۍ علي وزیر او یو شمېر نور کسان یې ونیول او بېګا پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تن مشر ډاکټر سید عالم مسید هم نیولی دی.